درنو لیدونکو، نن درته د نجیبه فیض په اړه مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. د پښتو او اردو سریالونو مشهور اداکار او د تلویزیوني خپرونو کوربنه نجیبه فیض په افغانستان کې د کارونو له بشپړولو وروسته یو ځل بیا پاکستان ته د کارونو لپاره ستنه شوې ده، چې هلته ورته هنرمندانو تود هرکلی ویلی. نجیبه فیض په دې اړه په خپل فیسبوک کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې په افغان میډیا کې د 3 کلونو له بریا وروسته یو ځل بیا پاکستان ته ستنه شوه او هلته ورته تود هرکلی وویل شو. د یادولو وړ ده چې نجیبه فیض د کندوز ولایت اوسیدونکې ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو ټلویزیونونو کې خپرونې پر مخ وړلې چې د هنر، سیاست او ژوند د بیلابیلو برخو سره تړلي خلک به یې پکې میلمانه کول. خو د یادو خپرونو تر پای ته رسیدو وروسته هغه یو ځل بیا پاکستان ته ستنه شوه. نجیبه فیض د هنر پیل هم له پاکستان څخه کړی و او په دغه هیواد کې په پښتو او اردو سریالونو کې کار کړی چې هلته ډیره مشهوره هم ده. همداراز ځینې پاکستاني فلمونو کې هم کار کړی.